اسحاق ډار IMF غواړي چې پاکستان د سریلانکا په څیر شي او بیا ورسره مذاکرات وکړي. سلام ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په موکړی د امپراتور ټي وي چینل څخه تازه او مهم خبرته. د پاکستان د خزانه وزیر ښاغلي اسحاق ډار ویلي IMF د دوی وخت ضایع کوي او په ظاهره پاکستان بلیک میل کوي. د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د سېنات د خزانه قایمه کمیټې ته د احوال ورکولو په وخت ښاغلي اسحاق ډار ویلي IMF غواړي چې پاکستان د سریلانکا په څیر شي او بیا ورسره خبرې وکړي. اسحاق ډار وویل د IMF خواهش دی چې موږ د بیخي وی څنګه ته هم په ټیکس کې رعایت ورنکړو. نوموړي وویل د خپلواک هیواد په توګه موږ ته دومره حق خو وی چې اوس ټیکس پرېږدو. د خزانه وزیر وویل که ټیکس کې استثنا نه ورکول کیږي نو د نمو شرح به څنګه سیوا کیږي او چې هیواد ته ګټه وټه نه راځي نو هیواد به څنګه پرمخ ځي. د هغه وینا و چې د IMF په وینا ځوان کول ته د IT په څنګه کې په رعایت ورکولو بندیز نشو لګولی، خو د دې ترڅنګ د خزانه وزیر د سېنات قایمه کمیټې ته دا ډاډ هم ورکړی دی چې IMF سره د پاکستان خبرې اترې روانې دي او هم پر روانه میاشت کې به نهمه ارزونه سرته ورسیږي. تر دې وړاندې د تیرې میاشتې په پای کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم ویلي و چې هیواد یې د IMF ټول شرطونه ټکی په ټکی پوره کړي دي او اوس داسې هیڅ نه دی پاتې چې IMF سره د تړون مخې ته خنډ شي. د پاکستان د پخواني وزیر اعظم عمران خان حکومت کال 2019 میلادي کې IMF سره د 6 اربو او 50 کروڑو ډالرو د پور تړون لاسلیک کړی و، خو دغه پیسو نه اوس هم پاکستان ته نږدې 2 اربه او 70 کروڑ ډالر نه دی ورکړل شوي چې د دې پیسو میعاد روانه میاشت ختمیدونکی دی. د IMF لخوا پاکستان ته د قرض جاري کولو لپاره د مامورینو په کچه تړون د 13 نومبر د میاشتې راهیسې د ځنډ ښکار دی او پاکستان د 13 فروری د پیل راهیسې IMF سره د 1 ارب او 10 کروڑ ډالرو لپاره خبرې اترې کوي، خو په دې خبرو کې هیڅ کامیابي نه ده موندل شوې. څېړونکي وایي په پاکستان کې راغلی سیاسي بحران او ګډوډۍ د خراب اقتصادي صورتحال سره مخ د هیواد د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د قرض د لوزنامې پر ځای کېدو هیلې ختمې کړي دي. د اقتصادي چارو کارپوه عابد قیوم سلهری د VOAD خبريال ارشد حسین ته ویلي پاکستان د وخت د کمزوري اقتصادي صورتحال سره مخ دی او د سقوط په څنډه ولاړ دی. هغه ویلي د هیواد ته به بهرنۍ قرضې ستنول وي او که د IMF سره د سټاف په کچه لوزنامه نه کیږي نو بیا به اقتصادي کړکېچ لا پسې سیوا کیږي، ځکه چې د نړیوال بانک او ایشیایي سټرکچر 900 میلیونه ډالري هم نه دي راغلي او هغوی د دې ورکول هم د نړیوال مالیاتي ادارې د معاهدې سره تړلي دي.